لکه له خوبه چې بیدار شي سړی، لکه له خوبه چې بیدار شي سړی، مینه چې وکړي نو هوښیار شي سړی. د چا د سترګو نه چې وغورځېږي، د چا له سترګو نه چې وغورځېږي، لکه له غره نه چې ګذار شي سړی. د چا له سترګو نه چې وغورځېږي، لکه له غره نه چې ګذار شي سړی. د ساینسي دور به څه مینه وي، د ساینسي دور به څه مینه وي، څنګه د عقل نه وزګار شي سړی. د ژوند خوندونه ټول په مینه کې وي، چې محبت نه کوي خوار شي سړی. د تنهایی په جزیرو کې اکثر، د تنهایی په جزیرو کې اکثر، له خپله ځانه هم ویزار شي سړی. د تنهایی په جزیرو کې اکثر، له خپله ځانه هم ویزار شي سړی. د ژوند مزل ورته بلا آسان شي، د ژوند مزل ورته بلا آسان شي، چې اباسین غوندې خوددار شي سړی. لکه د خوبه چې بیدار شي سړی، مینه چې وکړي نو هوښیار شي سړی. سلامونه او نیکې هیلې ډېرو درنو لیدونکو، د راډیو اورېدونکو او د خیال څاڅکي د خپرونې مینوالو. هیله مند یم چې یوه اونۍ به در باندې ښه تېره شوي. بیا به د خیال څاڅکي د خپرونې د اورېدو او لیدو په تمه ناست یئ چې دا ځل به څوک درته په خپرونه کې لرو. له ښه بخته نن بیا په خپرونه کې داسې یو څوک درته لرو چې هم شعر، ما چې کوم شعر تاسو ته ولوسته په همدې مصداق دی چې له شعر سره، له ادبیاتو سره هم مینه له زړه نه ده. پر ادبیاتو سربیره دی، د ژورنالیزم نه فارغ دی او له ژورنالیزم سره یا له خبریالۍ او له رسنیزې برخې سره مینه هم نو له حسابه وتلی سړی شمېرلی شي چې تر هغه سړی لږه ډېره مبالغه وکړي نو دی ډېر په ژورنالیزم مین انسان دی. شعر یې تر ده ښکلی دی، تر شعر ښکلی. کامران احمدزی را سره دی. احمدزی صاحب د لغمان له ولایت سره تعلق لري او له نږدې تېرو 8-9 کلونو را په دې خوا له ادبیاتو، له ژورنالیزم او فرهنګ سره ډېرې نږدې اړیکې لري. په مختلفو ځایونو کې، په مختلفو رسنیو کې دندې ترسره کړي. له ښه بخته زموږ دعوت یې منلی. احمدزی صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته د وخت راکړه او خپرونې ته راغله. ډېره مننه احسانزی صاحب، تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. هیله ده ښه به یې. مننه، خوشحاله اوسئ. نو احمدزی صاحب مرکه به پیل کړو له خیره سره. مهرباني. د پیل پوښتنه به همدغه وکړو چې لیدونکي ډېر ورباندې پوه شي، اورېدونکي چې احمدزی صاحب څومره وخت کېږي له ادبیاتو سره یا له شاعرۍ سره تار لري، اړیکه لري. یاره زه به یوه خاطره ووایم، په خاطره به یې را پیل کړو. 3م صنف کې وم. د پوهنتون د مکتب د مکتب په 3م صنف، د مکتب په 3م صنف کې. یعنې که هغه سړی دغه خبره کوي داسې مونږ چې کله کله د خپل عمر رانه هېري نو وایي فکر وکړه پلار مې 6م صنف کې په 6 کلنۍ کې صنف کې داخل کړی یم که نه، او نور حسابوه 12 کاله مکتب شو د 13 که نه. نه ما نو عمر هېر نه دی، خو زه په 6 کلنۍ کې رښتیا هم داخل یعنې 10 کلن یا 19 کلن به م وایي نو بیا به که داسې وایو 9 کلن، ځکه زه په 6 کلنۍ کې داخل وم تقریبا 9 کلن وي. دغه د مکتب په کتابونو کې هغه وخت دا وروستۍ 2 ورقې به سپینې وي او 3 ورقې به وي. په دا وروستۍ ورقې به د پوهنې ترانه لیکلې وه او دا 2 ورقې به سپینې وي. دا سپینو ورقو کې همغه وخت ما قلم راخیستی و او د پوهنې ترانې په شکل مې یو شی ورته لیکلی و. نو اوس نه پوهېږم رانه هېر دي چې څه ډول و، خو زه چې فکر کوم ما چې په ادبیاتو کې قلم راخیستی هغه به لومړی ځل و. 9 کلن وي. بیا مې شعر نه پوهېدم چې شعر څه شی دی، څنګه لیکل کېږي. په دې تړاو مې هېڅ معلومات نه درلودل. او د مکتب په دوره کې بیا 10م او 11م صنف کې مې لږ لږ شعر لیکل پیل کړل. ډېر مې کار نه ورته ویلې. بیا چې کله پوهنتون ته راغلم بیا مې پوهنتون کې شعر لیکل پیل کړل. دا څو مرحلې شوې نو؟ بس کوم وخت نه اوس حسابوئ؟ یاره د پوهنتون له مثلا ځان پسې چې حسابوئ؟ ځان پسې خو ډېر کم وخت حسابوم، خو د پوهنتون له مرحلې به را حساب کړو، ځکه زه لا هم په خپل شعر ډېر حساب نه کوم. ښه، په دې خپل شعر حساب کول او نه کول په دې خو به بحث وکړو. ځینې خلک احمدزی صاحب دا وایي دا شعر چې دی دا فردي ذوق دی، د ذوق خړوب دی، د خپلو فردي تجربو یا احساساتو بیان دی. تاسو هم دا خبره ورسره منئ؟ یعنې هدف مې دا دی چې شعر کې همداسې تاسې وړاندې کړه کوم درد چې تاسو سره و، کوم احساس چې و، کومه خبره چې وه، هغه په شعر کې رښتیا هم بیانېږي. ستاسو تجربه په دې برخه کې اورو.
ښه یو خو داسې وي چې که شعر د فردي درد خبره وکړو هغه به د شاعر شخصیت پورې تړلی وي. ډېر خلک داسې وي هغه ډېر ټولنیز شخصیت لري او په ټولنه باندې ډېر دردېږي. نو که فردي درد دی بیا موږ هغه خبره یو څه نقص کېږي چې وایو شاعر د ټولنې ترجمان دی. البته فردي درد هم وي داسې نه ده چې موږ ترې انکار نشو کولی ځکه شعر د شاعر احساسات دي د شاعر فردي درد دی مګر مطلق نه شو ویلی چې دا ټول د شاعر فردي درد دی ولې د ټولنې درد هم وي. خو که بیا د ټولنې خبره کوو بیا خو ځینې خلک نقد کوي چې د ټولنې مشترکات خو معلوم دي د علم د نه لاسته راوړلو علتونه معلوم دي زموږ د یووالي یا د نه یووالي خبره معلومه ده او ځینې نورې خبرې دي چې مثلا ټوله ټولنه ترې کړېږي دا خو بیا معلومې دي نو یوازې خوشحال بابا بس و چې هغه وکړي بل چاته حاجت بیا څه چې بیا رامخته کېږي او بیا کوي خو طبعا دلته فردي احساسات موجود دي. ما ورته ویلې ما مطلق رد نه کړی. موږ دا خبره اورو له کامران احمدزي نه چې دی مثلا دې خبرې سره څومره موافق شوی یا بریالی شوی چې رښتیا هم شعر خپل دردونه وړاندې کوی شي. ما درته وړاندې ویلې احسان زی صاحب شاعر د دې ټولنې وګړی دی له دې ټولنې راپورته شوی دی او د دې ټولنې احساسات عواطف او دردونه ټول سره شریک دي. نو طبیعي د کوم درد چې د دی هغه د ټولنې یوه برخه درد دي ولې زه بیا هم وایم چې مطلق هم نشو ویلی چې د شاعر ټول فردي دردونه یي ځکه ډېر خلک چې د ټولنې شاعري کوي د ټولنې درد بیانوي ولې بیا داسې هم نه ده چې ټولې د ټولنې درد دي که نه بیا ډېرې خپل فردي. کامران احمدزی څه شی بیانوي؟ یاره زه ټولنې درد دی که خپل دی؟ یاره زه خپل فردي درد بیانوم. خو دغه خبره به د مخکې کوي ښه تا نه به موږ هم دا فردي درد وګورو چې شته که نشته شعر به واورو البته. ښه زه به یو شعر درته ووایم غزل دی چې پروای څه ده له یو ورور سره بل ورور ښه دی. پروای څه ده له یو ورور سره بل ورور ښه دی ستا د عشق درد زما په مات وجود راخور ښه دی. پروای څه ده له یو ورور سره بل ورور ښه دی ستا د عشق درد زما پر مات وجود راخور ښه دی. خو د زاري ته تنهایي ښه ده چې ومې خوري. خو د زاري ته تنهایي ښه ده چې ومې خوري خو سردردۍ لپاره ستا د بنګړو شور ښه دی. واه ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی. خو د زاري ته تنهایي ښه ده چې ومې خوري خو سردردۍ لپاره ستا د بنګړو شور ښه دی. زه یې د پلار په سترګو هم مینه د زړه ماتوم. زه یې د پلار په سترګو هم مینه د زړه ماتوم. زه یې د پلار په سترګو هم مینه د زړه ماتوم د ناچارۍ په وخت کې هر سړي نه پور ښه دی. واه ډېر ښایسته بیا یې ووایه ډېر ښکلی دی. زه یې د پلار په سترګو هم مینه د زړه ماتوم د ناچارۍ په وخت کې هر سړي نه پور ښه دی. ډېر زبردست. او ښه شوه چې خپل یې نه کړې ښه شوله چې ماتې کړې. ښه شوه چې خپل یې نه کړې ښه شوله چې ماتې کړې دې بې پښتو زړه ته مې دغسې پیغور ښه دی. واه واه ډېر ښایسته ډېر ښکلی. او که راته تا راکړي که رحم وکړي خوښې شم. که راته تا راکړي که رحم وکړي خوښې شم. که راته تا راکړي که رحم وکړي خوښې شم په دې سبب د خدای نظر زما په لور ښه دی. واه ډېر ښکلی دی. او فقط زما د نامې توري پکې اخله او بس. فقط زما د نامې توري پکې اخله او بس. فقط زما د نامې توري پکې اخله او بس ګنې غزل د احمدزی خدای شته نور ښه دی. واه پروای څه ده له یو ورور سره بل ورور ښه دی ستا د عشق درد زما په مات وجود راخور ښه دی. ډېر زبردست بل به مو اورو احمدزی صاحب مسلسل. ښه زه به یو نظم وایم. نظم به بیا واورو غزل به واورو نظم ته به بیا وخت ورکړو. ښه صحیح. د بارانه د څاڅکو شور دی او تنها یم. د بارانه د څاڅکو شور دی او تنها یم. د څاڅکو شور دی او تنها یم څوک نشته دښته د خام کور دی او تنها یم. د قتل شویو ارمانونو سره ته ناست یم. د قتل شویو ارمانونو سره ته ناست یم د خپل ضمیر راته پیغور دی او تنها یم. مرګ مې په سر ولاړ دی چغې مې څوک نه اوري. مرګ مې په سر ولاړ دی چغې مې څوک نه اوري. مرګ مې په سر ولاړ دی چغې مې څوک نه اوري د ژوندانه راباندې پور دی او تنها یم. ستا د انکار د لیک په هر یو ټکي فکر کوم. ستا د انکار د لیک په هر یو ټکي فکر کوم په زړه مې بل رقم ته اور دی او تنها یم. شپه ده تصویر ته دی په چغو چغو ژاړم. شپه ده تصویر ته دی په چغو چغو ژاړم ستا د ناکامې مینې زور دی او تنها یم. ډېر ښایسته. پر هر نوزاد دی او غوټۍ وینې جاري ورنځي.
پر هر نوزاد دی او غوټۍ وینې جاري ورنځي درد دی په ټول وجود مې خور دی او تنها یمه بیا یې ووایه ډېر ښکلی دی پر هر نوزاد دی او غوټۍ وینې جاري ورنځي درد دی په ټول وجود مې خور دی او تنها یمه د زنکدن سختي ده سترګو ته مې مور ولاړه د زنکدن سختي ده سترګو ته مې مور ولاړ د زنکدن سختي د سترګو ته مې مور ولاړه مخ مې د ګل وطن په لور دی او تنها یمه بیا یې ووایه مزه صاحب ډېر زبردست د زنکدن سختي ده سترګو ته مې مور ولاړه سترګو ته مې مور ولاړه مخ مې د ګل وطن په لور دی او تنها یمه او خپل احمدزی مې په فیسبوک کې هم پیدا نه که له خپل قسمت نه مې زړه تور دی ډېر زبردست احمدزی صاحب ډېر ښکلی دا د فیسبوک خبره دې مو کړله ځینې ملګري زه پوښتنه ډېره کوم او زما هدف دا دی چې له تاسو ځوانانو شاعرانو نه یوازې همدا واورو چې دوی په کوم نظر دي دلته ټولې خبرې موږ چې کوم بحث کوو یا له ملګرو نه پوښتنه کوو هدف همدا یي چې د ادب په برخه کې د شعر د لیکنې په برخه کې د هر ملګري خپل نظر واورو ځینې خلک د فیسبوک او د واتساپ او د اورګاډي او له څه شي سره وران په دې دي وایي چې نه زموږ کلمې دي او نه زموږ په ژبه کې شته په ادبي ژبه کې هم نشته نوې راځي ځینې وایي چې نه خو دا خلک ورسره بلد دي باید راشي استفاده ورنه وشي ستاسې نظر په دغې برخه کې څه دی چې دغسې کلماتو ته ځای ورکړو که نه څنګه دی کړو یاره دا به زما کمزوري چې زه ورته ځای ورکوم دغسې کلماتو ته خپله کمزوري یې ګڼم ولې صحیح ده چې ما سره نړۍ به ورسره بلده وي خلک به ورسره بلد وي مګر دغه شاعري که موږ په دې موخه کوو چې دا 100 کاله وروسته پاتې کېږي 100 کاله وروسته بیا دا خلک له فیسبوک سره نه وي بلد 100 کاله وروسته که ما شعر څوک لولي هلته پکې فیسبوک کلمه ګوري نو هغه ممکن داسې فکر وکړي چې دا فیسبوک د پښتو کلمه ده حال دا چې د پښتو کلمه نه وي موږ په لوی لاس پردي لغاتونه خپلې ژبې ته رادننه کړي فیسبوک ته موږ خاص شی په پښتو کې هم نه لرو یوازې فیسبوک نه دی مخپاڼه ورته وایي یوازې فیسبوک نه دی که نه ډېر نور کلمات دي که هڅه وشي موږ ورته خپل کلمات ولرو یعنې فیسبوک چې هغوی ورته انتخاب کړی دی صحیح دی جوړ کړی دی هغوی ورته انتخاب کړی زه فقط یو مثال وایم موږ ډېره زر شپږیزه او څلوریزه مروجه کړله یعنې ډېره زره چې سکسه او فوره وه یا چکه او چوکه وه مګر موږ ډېره زر مروجه کړله علت دا و چې موږ ورته ډېر ښه نومونه انتخاب کړي وو زه هم که همدغه ډول نومونه ورته انتخاب شي هڅه وشي یو ښه کار به او په شاعرۍ کې کوم ډول شاعري کوئ هدف مې له ژانرونو نه دی چې ځینې خلک دي یوازې غزلې لیکي غزلونه یې ډېر دي ځینې دي مثلا نورو برخو کې هم کار کوي ستاسې قلم په کومه برخه کې ډېر راحت دی یاره زه غزل کې ډېر کار کوم غزل په اسانه باندې لیکلی شم نور ژانرونه زما چې څومره معلومات دي نظمونه هم لرئ هو نظمونه لرم لږ که ډېر تقریبا تر 6 پورې نظمه به هغه او د دې د لیکلو ترمنځ خپل حالت احساسولی شي بیانولی شي چې غزل په کوم ډول ځمکه یا مثلا په کوم ډول موضوعاتو لیکل کېږي او نظم په کوم ډول موضوعاتو لیکل کېږي معمولا فرق به وي ترمنځ ښه زه خو ډېر موضوعاتو ته نه ګورم چې په کوم موضوعاتو باندې زه اول ورته موضوع پیدا کړم بیا هغې ته غزل ولیکم که نه زه البته نظم او غزل ورته ولیکم زه تر ډېره بریده داسې یم په غزل کې یا په نظم کې دا ما نظر دی هر وخت چې وغواړم لیکلی شم دواړه او حالتونه مې ډېر ورسره توپیر نه کوي چې نظم ته زه کوم حالت ته ځم او غزل ته کوم حالت ته ځم دغسې حالتونه ورته نشم خو دغه چې دی مزه صاحب دغه تاسې ورته نظمونه وایي البته زه دې ټیک سره ډېر یعنی تقریبا جدي مخالفت لرم ځکه نظم مونږ د نثر په مقابل کې کارولی شو نه بیا یوازې مثلا کېدلی شي ستاسې په هغه چارپاره موزونه الفاظو کې ښه شاعري پرته وي ښه انځور پکې ښه خیال پکې خو نظم خو بیا د شعر نه لږ ورخه یو شی دی یعنې څه چې له نظمه راوځي صیقل کېږي او شیره د نظم مونږ شعر ته داخلوو صحیح خو نظم کېدلی شي غزل هم واوسي نظم کېدلی شي قصیده هم واوسي نظم کېدلی شي چې هایکو هم واوسي دا نظم او شعر دواړه محتواوي دي نه ژانرونه نه چوکاټونه په هر صورت دغه نظمونه چې تاسې لیکئ یا نور ملګري لیکئ که اختیاري واخلو له ځانه سره خو طبعا په نظم کې یو موضوع ځي همسې روانېږي په اوس وخت کې ضرورت شته وینئ تاسې
د نظم که د نظم د موضوعاتو د نظم او یا د غزل د لیکلو د ژانرونو هدف ډېر اړتیا چې شته وینو چې کار پکې وشي خو په دې پوښتنې باندې به ستاسو ځواب واخلو البته موږ لنډه دمه لرو تر دمې وروسته چې راوګرځېدو ستاسې همدا پوښتنه به زموږ پوښتنه به ستاسو ځواب وي صحیح ډېرو قدرمنو لیدونکو تاسې د خیال څاڅکي خپرونه ګورئ کامران احمدزی را سره میلمه دی له احمدزي صاحب سره نورې ډېرې قصې هم لرو خو تر دې دمې وروسته بیا هم سلامونه ستړي مو شئ هغه ملګري چې همدا شېبه را سره یوځای شوي دي د خیال څاڅکي خپرونه ګورئ او د راډیو له لارې اورئ کامران احمدزی صاحب را سره دی احمدزی صاحب ډېر خوږ شعر لیکي ډېره ښایسته شاعري لري موږ نهایي کوشش دا کوو چې د احمدزي صاحب شاعري واورو یوه نیمه پوښتنه به داسې د دې لپاره کوو چې ډېر په شعرونو تنګ یې نه کړو که نه هڅه دا کوو چې شاعري ډېره واورو احمدزی صاحب پوښتنه مې د دغه د نظم او د غزل د ژانرونو کوله یعنې خپله تاسې چې اوس څومره لوستل کوئ یو لوی نظر دا دی چې غزل یې ډېرې لیکل کېږي هر سړی چې وګوري غزل ډېر لري یا په شاعرۍ کې د غزل د کیفیت یا د څومروالي برخه ډېره ده خپله مو چې لوستلي تاسې طبعا له استادانو سره ناستې لرئ مرکې لرئ اړتیا باید همدومره غزل ته وي که نه که تاسې چې راحت هستئ په نظم کې یا په دې چارپاره برخه کې ښه نه ده چې هماغې برخې ته کار وکړئ زه یو نظر لرم احسانزی صاحب دغلته فرض که دا خپرونه تا په خپل شوق رامنځته کړې او جوړه کړې ده چلایې ډېره په شوق چلایې ولې که همدغه خپرونه له تا واخیستلی سي او د دې په ځای یوه بله خپرونه درکړل سي جبري وي ته پکې د خپرونې په چلولو کې یو لوی لاس لري ممکن هغه ډول یې ونه چلایې لکه څنګه چې د خیال څاڅکي چلایي هغه څوک چې نظم لیکي سره لري چې ته بیا د نوم سره یو څه مخالف یې هغه څوک چې نثر لیکي هغه څوک چې غزل لیکي هغه څوک چې چاربیته لیکي هر څه لیکي په کومه برخه کې چې راحت یې زه هم هغې برخې ته د کار وکړي مهمه دا نه تاسو خو دواړو کې راحت هستئ هو زه دواړو کې راحت یم زه دواړو ته کار کوم زه هڅه کوم پوښتنه وکړم چې مثلا د احمدزي صاحب غزلې څو دي بیا ممکن له سلو هم پورته وي ممکن له اویاو هم پورته وي او نظمونه شپږ دي نظمونه ودي البته ودي ښه نو طبعا غزل باندې ته مین یې له دې وروسته به ډېر نظمونه وګورئ نور به نظمونه شي ډېر نظمونه به وګورئ موږ به نظم واورو احمدزی صاحب او یوه خبره به لوستونکو ته البته لیدونکو ته دا وکړو چې احمدزی صاحب ډېر ښه نظم لیکي ما کوشش وکړ چې زه ځینې بیتونه را یاد کړم ولې زما ذهن ته رانغلل خو تاسې د احمدزي صاحب نظم واورئ زه باوري یم چې زما انتخاب او د دې خپرونې لپاره د احمدزي صاحب باید د نظمونو برخه باندې زما تاکید څومره پر ځای دی ډېره مننه ډېره مننه احسانزی صاحب نظم دی چې ما جرس د ځان تابع کړ ما جرس د ځان تابع کړ زه دا څه ډول فنکار یم چې په ځانه سوده نه شم دا د کوم جنت می خوار یم ډېر ښایسته دی ما جرس د ځان تابع کړ زه دا څه ډول فنکار یم چې په ځانه سوده نه شم دا د کوم جنت می خوار یم ما خپل ځان منتشر کړی زه بیخي فلک زده یم ما خپل ځان منتشر کړی ما خپل ځان منتشر کړی زه بیخي فلک زده یم زه اوسېږم لا مکان کې د مکان په کناره یم او هم کلامه ته پوهېږي چې زما په زړه کې څه دي هم کلامه ته پوهېږي چې زما په زړه کې څه دي هم کلامه ته پوهېږي چې زما په زړه کې څه دي چې خبرې د جنون دي که شراب دي که اوبه دي او زه تړلی په زنځیر یم زه محدود یم تر ځانه زه تړلی په زنځیر یم زه تړلی په زنځیر یم زه محدود یم تر ځانه زه دنیا پرېښودل غواړم او زه ځم تر لامکانه او زه په خپل وجود تمام یم خو اړتیا لرم بل چاته زه په خپل وجود تمام یم خو اړتیا لرم بل چاته چې خوفونه رانه یوسي هله یې غږ وکوي هوا ته لیونتوبه غاړه راکه زه چې دواړه ځو صحرا ته ډېر ښایسته دی لیونتوبه غاړه راکه زه چې دواړه ځو صحرا لیونتوبه غاړه راکه زه چې دواړه ځو صحرا ته ما ماتم د ځان لیدلی ما راټول کړئ ملایکو ما ماتم د ځان لیدلی ما راټول کړئ ملایکو زه په کوم معیار انسان یم لږ مې تول کړئ ملایکو دا بیا ووایه ما ماتم د ځان لیدلی ما راټول کړئ ملایکو ما ماتم د ځان لیدلی ما راټول کړئ ملایکو زه په کوم معیار انسان یم لږ مې تول کړئ ملایکو ډېر ښایسته دی زه له ځانه راچاپېر یم لکه ستا نه ستا قدرت دی زه له ځانه راچاپېر یم لکه ستا نه ستا قدرت دی ما خبره د ځان کړې پرېږده نور دا نصیحت دی
او زما سترګو له تاب ورکه د خپل حسن د کتو دي. زما سترګو ته تاب ورکه. زما سترګو له تاب ورکه د خپل حسن د کتو دي، او بیا وږی احساس راکه د دیدن له مړېدو دي. ډېر زبردست. نو خدایه ته خو ښه پوهېږي زه د څه شي تشهیر غواړم. خدایه ته خو ښه پوهېږي زه د څه شي تشهیر غواړم. ستا له دومره کائناتو زه یو داسې بشیر غواړم چې آدم راته واضح کړي د هوا له وجود پرته. ستا له دومره کائناتو زه یو داسې بشیر غواړم چې آدم راته واضح کړي د هوا له وجود پرته، او چې ما بیرته زما کړي له خپل هر رنګ سود پرته. زه عرض معلومومه د جوهر له وجود پرته. نو مسادس دې لاس دې راکه، مسادس دې لاس دې راکه، د فرعون دربار ته درومم، ماتمي ته د ځان ژاړم، وجودي ازار ته درومم. او خود غرضو را بیدار شئ سینه داغ مې میلمانه دي. خود غرضو را بیدار شئ سینه داغ مې میلمانه دي. ادمزاتو ته پر لارو مو فرش کړي خپل لیمه دي، خو بیا هم موږ مړه کیږو او خالق یې تماشه کړي. خو بیا هم موږ مړه کیږو او خالق یې تماشه کړي. ډېر کلونه وشول ارشنه زمین ذات ته ننداره کړي. دوی ته ډېره حوصله کړي، موږ ته کمه حوصله کړي. خو زه خیر دی وجوده خدای به دغه شپه رڼه کړي. ډېر زبردست. خو زه خیر دی وجوده خدای به دغه شپه رڼه کړي. وجودونه به ډېوې کړو، ټولې هیلې به مو پوره شي، ځان به ځان پسې پیوست کړو، منتشر اجسام به ټول کړو، او له هغې وخت نه وروسته به ځان بیا له سره ټول کړو چې په کوم معیار انسان یو چې خالق ته څومره ګران. ډېر زبردست، ډېر ښکلی شعر. لیدونکو تاسې ولید او زه باوري یم چې خوښ شوی به مو هم وي. احمدزی صاحب شاعري کې ډېر راحت یې که نثر کې؟ ځکه زه دا نه وایم چې تاسې نثر نه لیکئ، دا پوښتنه نه کوم چې نثر لیکي که نه، ځکه زه خبر یم. راحت کوم یو کې؟ یاره راحت په شعر کې یم چې لیکم، ځکه ما کم وخت کېږي نثر شروع کړی، او زه په دې اند یم کله چې کومه ټولنه ډېره ترقي کوي، ډېر پرمختګ کوي، هغه د شعر پر ځای باندې نثر ته مخ کوي. او تاسې کې ډېر خلک لیدلي، خصوصا د ځوانکي او د زلمکي هلکان، دوی لومړی شعر لیکي، بیا وروسته نثر ته راځي. ځکه نثر ډېر کار غواړي، ډېره مطالعه غواړي. شعر داسې وي ممکن ځینې ځایان پکې یا ځینې ځایونه پکې هغه پیغام چې ته یې لیږدی هغه ډېر په اسانه ولېږدولی شي، مګر په نثر کې هغه څه چې ته یې لیږدی هغه دومره په اسانه باندې نه کېږي. نو زه ذاتاً په شعر کې راحت یم. زه یو بله پوښتنه کوم احمدزی صاحب، دا ځکه له تاسې کومه چې تاسې د کتاب یارانه هم لرئ او لوست کوئ، هم نثر لیکئ، هم شعر لیکئ، هم ژورنالیستان هستئ، نو باوري یم چې زما پوښتنه حلیږي. موږ دا خبره کوو چې شعر او تبعیض موږ د ژبې دا یو ځانګړنه هم ده چې پښتانه اول شعر لیکي یا زموږ شاعران ډېر دي، خو نثر ته وروسته راځو. مثلا تاسې یو علت دا ګڼئ چې نثر ته ځکه وروسته راځو چې موږ معلومات واخلو، معلومات هم زیات شي، قوت پیدا کړو. خو که ما او تا د یو شاعر په توګه باندې دا تجربه ځان سره همدلته واخلو، شعر ته به موږ ګوتې شمارو، دا سیلابونه شو، دا هجا شوه، دا مثلا خط شو، دا چی شو، دا چی شو، دا زیات شو، دا کم شو، صحیح دومره قیودات لري. خو نثر خو دا یو څه نه لري، یعنې یوه ازادي موږ ته نثر راکوي. بیا نثر زه تحقیق چې نه کوم، تخلیق کوم، لنډه کیسه لیکم، ادبي ټوټه لیکم، یعنې د زړه یو درد دی زه یې په نثر وړاندې کوم، صحیح. نو دې لپاره بیا موږ مطالعې ته بیا اړتیا ولرو. البته دې کې ستاسې نظر خپله ده. ښه، دا خو د هر چا فرق کوي که نه. زه اوس داسې یم چې همدا اوس که قلم او کتابچه راته راکړې زه یې درته غزل لیکم، شیبه وروسته چې خپرون نه وتو بدیهه شاعر نو زه درته نظم لیکم که نه، له خپرون نه چې وتلو. یعنې دا هر چا هغه فکري ځواک فرق لري. ممکن ته ښه نثر ولیکې، مګر ما ته خپله سخت دی. زه در سره خپل ذاتي تجربې شریکوم که نه، سخت دی. یو دا دی چې موږ ډېر شاعران داسې لرو هغه د سیلاب په تعریف نه پوهېږي، هغه د شعر په تعریف نه پوهېږي، مګر شعر لیکي. نو بیا خو موږ داسې نه شو ویلی چې دا د حتمن چې دا د شعر په ټولو تخنیکي اړخونو دې پوه شي، هغه د شعر ته راشي او شعر دې ولیکي. ډېر خلک دي هغه شعر نه پېژني اصلا چې شعر. زما هدف دا دی احمدزی، زه وایم دا نثر موږ د خلکو ته سخت کړی نه دی. یعنې زه ځکه دا خبره کوم چې ما او تا چې شعر لیکو په دې پوهېږو چې شعر څومره سخت شی دی. شعر نظم نه، البته زما نظم نه بیا موخه هغه منځپانګه ده، نه دغه ژانر.
نو موږ شعرونه لیکو دا تصویر جوړني دا پیغام جوړني دا خبره د بلچانی کنه دا ټولې خبرې ذهن کې لرو بیا سیقل الفاظ او بالاخره یو شعر ولیکو د دې باوجود دغه شی چې ته په شعر کې کوې دغه زه په نثر کې کوم ما ته بیا نثر هم دومره سخت دی زه چې کله نثر لیکم موږ نثر لږ سخت کړی ځان ته خپل هم د اهداف مې دا دی ځکه نثر کې نه قید شته نه مثلا سیلاب شته نه حج شته خو کم درد چې زه لرم غواړم چې مثلا دې ټولنې ته دا ووایم چې که تاسې ځان ونه پېژنئ نو خرابېږي د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسې لپاره خو به ځان ته پیغمبر نه راځي زه غواړم دا خبره په نثر وکړم په شعر یې نه کوم خو دا پیغام یا دا درد خو ما سره شته بلې دا زه نثر کې نشم لیکلی ته خو بیا ولیکې ته به لوی لاس لرې یعنې که ته باس په ټوله کې کوې موږ خو بیا عموم خبره موږ کوو که نه یعنې موږ خلکو ته نثر لیکل سخت کړي نه دي نظر شعر ته زما هدف دا دی ښه موږ خو بیا په هر څه باندې داسې هم نشو کولی چې هر نثر راواخلو که نه شعر سره یې پرتله کړو یا هر شعر راواخلو نثر سره یې پرتله کړو زما هدف لا هغه نثر دی کوم نثر چې الفت لیکي ګل پاچا الفت اوس ته ما ته ممکن ډېر په دغه ځوانو شاعرانو کې داسې یو څوک پیدا کړي چې د هغه شعر که له خوشحال خان پورته نه وي نو له خوشحال خان ښکته به هم نه وي کنه ډېر یو څوک به داسې پیدا کړي مګر ډېر کم به داسې ومومو یا به یې ومومو چې هغه د ګل پاچا الفت غوندې نثر ولیکي که نه یعنې بیا هم درته وایم چې ذاتاً ما ته نثر سخت دی او ممکن ډېرو خلکو ته اسانه وي ډېر خلک داسې چې کیني په یو ورځ کې یو کتاب ولیکي یو ورځ کې ناول نه خواوځي او په میاشتو شعر ونه لیکي که نه ما ته خپل نثر سخت دی او نثر نه چې زه کوم هدف لرم هغه هدف د ما له نثر نه یا په نثر باندې چې موږ بحث کوو زه هغه نثر غواړم چې ټولنې ته یو پیغام ولري ټولنه اصلاح کړي او اصلاحي لوري ته یې بوځي هغه نثر نه چې موږ صرف یوازې ورقې پکې ډکې کړو او یوازې د کتابچې مخ پې تور کړو یا د مثلا د ځینو خلکو غوندې د کتابونو هغه لړ جوړ کړو که نه نو هغه به بیا فلانی صاحب 15 کتابه نو هغه بیا چې ګورې یو هم ترې نه جوړېږي صحیح نه او نثر کې چې مو کړی کار کومه برخه کې دی یو 3 کیسې مې لیکلي لنډې کیسې مې لیکلي او دا در باندې ولیکل شوې که خپله دې ولیکلې نه خپله مې ولیکلې او هنري نثرونه دي لیکم یوه لړۍ مې را شروع کړې یوه لړۍ ما اصلي هدف زه وایم چې دې برخې ته راشم تا وغږوم ما د فیسبوک باندې یوه لړۍ تعقیب کړې ده یا مې لوستلې ده ډېره زبردست او جالبه ده راځه لومړی به یې که مناسبه وي همدا راته ووایي چې څنګه د دې برخې ته ورپام شو دغه خبرې دا ډیالوګونه دا مکالمې ټولې خیالي دي که حقیقي دي په هنر کې اچولي ښه دې برخې ته خو د جمهوریت دوره وه ما هلته په کابل کې وظیفه لرله یو ملګري رانه 2-3 ځله کتاب وغوښت مېل نن یې دروړم سبا یې دروړم دا ونې چې درتلم دروړم دا ونې چې درتلم دروړم کتاب ما نه هېرېده او کومه ورځ به چې رایاد سو هغلته بیا دومره وخت نه و چې زه تللی وی کتاب به مې اخیستی وی بله ورځ راتللې واله که دا کتاب دا ورې حتما راوړه ما ورته مسنجر کې به ده راسره دا چټ کاوه ما ورته ولیکل چې زموږ وعدې د ښکلو څڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي هغه چې لاړم تصادف دا و کتاب بیا هېر میسج یې راوکړ وایي راغلی یم هو راغلی یم وایي کتاب دې راوړی ما ویل نه وایي ولې ما ویل خو رانه هېر شوه تا خو ویل زموږ وعدې د ښکلو څڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي بل هغه دی کله کله هېرېږي نو سړی څه وکړي هغه بیرته یو بیت ولیکه دا بیت داسې و چې د همدې بیت ځواب ونو چې زموږ وعدې د ښکلو څڼې نه دي چې رنګ به واړوي ارزانې به شي که نه داسې و چې چا واده ماته کړه او چا ډېرې وعدې وکړلې همغه وخت نه دا فکر را پیدا سو چې په مسنجر کې هم داسې ښه پیغامونه سره تبادله کېږي خو د دې لپاره موږ باید دغه د څوک چې دا ډیالوګ کوي دا پیغامونه سره تبادله کوي که دا دواړه همجنسي نو بیا هغه ډیالوګ بې خونده کېږي نو د دې لپاره په همدغه مسنجر دا لړۍ مې را شروع کړه چې لړۍ د ټولګیوالو او ټولګیوالې چټ دی څومره فیډبک دې اخیستی دی څومره پکې اوس مثلا هغه لومړنۍ اراده چې دې وکړله اوس در کې تغییر د پامدې یوې برخه کې شته ولا تغییر خو ډېر دی او فیډبک مې هم حتی د استادانو د پوهنتون د استادانو د پوهنتون د محصلینو ځکه د موږ په ټولنه کې خو یو مشکل دا دی چې که موږ منټو مطالعه کړو که نه هغوی داسې شیان لیکلي چې هر څه راغلي په خپل قلم باندې لیکلي سره له دې چې ځینې تاوانونه به ولري مګر موږ بیا بیخي رامحدود سوي یو قید سوي یو که نه زه غواړم چې لیکوال باید دغه قیودات مات کړي او دا زه کوم کله مې چې دا 2-3 پوسټونه وکړل همدغسې که نه ورځ بعد 2 ورځې بعد
مشر ورور مې راته میسج کړی وه لکه دا څه کوي بل څه وکړو نو همدغه راپاتې دا نثر دی هنري نثر دی زه یې کوم کار دی او ته باید ما تشویق کړې بیا نور څه راسره ونه ویلې نو دا به د لړۍ خو که لړۍ ورته وایو احمدزی صاحب بیا به دته که مثلا د چاپ زمینه برابرېږي دا چاپوو بیا به دته نوم څه ورکوو دې لیکلو ته البته زما د کتاب نه هدف نه دی چې کتاب نوم بچ شي دې لیکلو ته به موږ څه نوم ورکوو دا به رومان ته اچوو ناول ته به یې اچوو ستا په ذهن کې څه ګرځېږي دا به څه شي یا مثلا دا به تر کومه دا لړۍ ځکه دا که پیل لري پای هم باید ولري باید پای ولري که نه دې موضوع ته دې پام شوی یاره تر اوسه پورې خو مې فکر په کتاب باندې نه دی کړی ځکه زما تقریبا 1.5 سل شاوخوا غزلونه دي 100 همدغومره ما پسې ډېر ملګري راغلل چې کتاب د چاپ کې د شعرونو ما ونه کړ نو دا لړۍ خو لا ډېره پاتې ده دا ممکن چاپ نه سي دا یوازې فقط اوس حالات هم دغسې دی چې کله ډېر لوی لاس سړی په لیکوالۍ کې هم کله کله نه لري رامحدود کېږي قید کېږي شرایط یې سخت راځي کله کله له ډېرو موضوعاتو له ډېرو سوژو سره سړی بې سوژې او بې موضوع وي نو وبه ګورو بیا وروسته حالات څه ډول تقاضا کوي که چېرته هېڅوک هم په خپل سره باندې پرېکړه نه کوي خصوصا په ادبیاتو کې خصوصا په دغسې کارونو کې چې سړی کتاب چاپوي ملګرو ته یې وړاندې کوي استادانو ته یې وړاندې کوي لویو خلکو ته یې وړاندې کوي که چېرته د هغوی نظر دا و چې چاپ سي بیا به چاپ سي او که چېرته یې نظر دا نه و نو بیا د ما ورته ډېر زړه نه دی خو وړاندې مې هغه لومړي سر کې ویلې که نه چې زه ډېر فردي درد بیانوم دا لړۍ خو روانه ده لړۍ روانه ده موږ به یې لولو او ورته منتظر یې یو زبردست ده موږ به د نثر له لړۍ بیرته راوځو شعر ته به راشو بل شعر به واورو ښه زه یو بندي یم راشئ ما خلاص کړئ زه یو بندي یم راشئ ما خلاص کړئ زه یو بندي یم راشئ ما خلاص کړئ له دې جهانه له دې زندانه له دغې ځمکې له پاس اسمانه د روح له قیده له خپله ځانه له دې سفره له دې کاروانه ځکه زه غواړم چې نور نو لاړ شم له هر مخلوقه له هر انسانه له دې مکانه تر لا مکانه زه یو بندي یم راشئ ما خلاص کړئ له عذابونو له کتابونو د دغه دور له فریبونو د انسانانو له رحمتونو له دغه شوره له دې آهونو د خپل وجود له اذیتونو د ملا دمو له تعویزونو له سحرونو له ماښامونو ځکه زه غواړم چې زه راووځم له دې څلورو چوپ دیوالونو له دې وهمونو له دې فکرونو ډېر زبردست زه یو بندي یم راشئ ما خلاص کړئ له دې طبیعته له خپل فطرته له هر یو خویه له هر خصلته د یو بنده شي له انسانیته له خپل ارزښته له خپل قیمته له قید ژوندونه له مصیبته له ګونګ وجوده له اذیته له دغه رنګې سپک شرافته له خپل تخلیقه له خپل خلقته ځکه زه غواړم چې نور رانشم د کائناتو دې دایرې ته د انسانانو دې جزیرې ته د آدمخورو دغه محل ته د شرمخانو دغه ځنګل ته بیا به لیدونکو ته دا خبره وکړم چې لیدونکو احمدزی صاحب به بیا م اورېدلی وي احمدزی صاحب د ژورنالیزم او د ادبیاتو اړیکه خلک سره ډېره نږدې هم ګڼي تاسې پکې کار هم کوئ ژورنالیزم ادبیاتو ته لاس درکړه لږ ډېر څه یې درکړه که ستا د هنري یا د تخلیقي برخې مخه یې ډب کړې والله سخته پوښتنه ده ځکه دواړه د ذوق له مخې کوم ادبیات او ژورنالیزم دواړه که ووایم چې ژورنالیزم زما ادبیاتو ته لاس ورکړه هغه په دغه برخه کې چې ژورنالیزم رسنیو ته راوستلم او رسنیز برخه کې ادب ډېر پالل کېږي په اوس وخت کې نو هغه د لاس راکول برخه بیا دا او د مخې ډب کول برخه بیا دا چې همدا اوس هم 12-13 ساعته کار کوو نو تخلیق پاتې نه و تخلیق ځینې خلک وایي چې شعر یا نثر او دا مسایل چې دي البته د تخلیق خبرې چې کوو دا مد د الهام د کار نه ګوري خوب نه ګوري خفګان نه ګوري
ستاسې حالت څه دی؟ یاره زه خو ډېره په ریاضت باندې کوم، الهام به وي مګر زه ډېر ورته قایل نه یم. زما لپاره شعر ریاضت دی، زما لپاره نثر ریاضت دی او زه په ریاضت باندې کوم. ډېر خلک یې د دواړو ګډوله بولي که نه، مګر تر اوسه پورې ماته لا شعري الهام نه دی راغلی. یعنې که ته هر مهال وغواړې لکه مخکې چې د خبره وکړه شعر لیکلی شي؟ یعنې کار مهال وغواړم شعر لیکل؟ نه داسې یو لکه شوخي که وکړو دا نه شو ویلی چې تلې ساده به تا الهام کېږي؟ نه ځکه تیار الهام کېږي هغه د خوشحال بابا خبره لکه سپی راپسې ګرځي په دنبال که نه، خوشحال بابا د شعر په تړاو چې وایي په دې قصیده کې، نو هغه وایي چې ما پسې را روان دی تیار، زه چې وخت پیدا کړم بیا لیکم. فکر کوم دغسې یو څه تا سره هم دي، تیار الهام کېږي ته چې وخت پیدا کړي بیا لیکي، داسې به وي. بیا خو که داسې وي نیمانه دا چې د الهامونو د ذخیرې لپاره موږ یو خپله حافظه او میمري لرو که نه، حال داسې به نه وي. پرل باندې زه نه پوهېږم چې الهام نه بیا تاسو تعریف څه وي، خو ما زه تر اوسه پورې هېڅ الهام نه پېژنم. ما یو وخت غزل هم لیکلی و چې الهامه زه بلا دې واخلم په مخه دې ښه، زما غزل خو داسې نه دی چې بې تا نه کېږي، خدای زما چې دې واړه درد ته دوا نه کېږي، خدای نو داسې زندګي خو بیا له ما نه کېږي. نو زه اصلا الهام نه پېژنم چې رښتیا خبره وي. ډېرو ملګرو سره هم چې کله په دې باندې بحث کوم هغوی ته هم چې تاسې هڅه وکړئ ما ته الهام را وپېژنئ، ځکه زه چې شعر لیکم په ریاست لیکم، په خوارۍ لیکم، هر وخت چې ورته کښېنم لیکم، هر وخت چې وغواړم همغه وخت کې شعر لیکم. نو ډېر نه پوهېږم چې الهام څه شی دی او کله په چا باندې راځي، کوم ډول حالات کې راځي، حالات ګوري نه کېږي، نه ګوري، له طبیعته راځي، خالق یې ورکوي انسان ته. په دې اړه هېڅ معلومات ذهني القا ده په دې اړه هېڅ معلومات لرم، خو دومره معلومات لرم چې زه هر وخت چې شعر وغواړم همغه وخت شعر لیکلی سم. شعر ماته ما په لاس کې یو شی ښکاري. خو طبعا نو ستا لاس کې خبره ده. مقصد بیا ښه دا ده چې کامران حمزه ډېره شاعري وکړي، نو دا کار ته لږ کم شي، 11 ساعته او 12 ساعته کار په ځای ښه دا ده چې اته اووه دغسې کار وکړي چې لږ شاعري ډېره شي. یعنې که له دې کار سره سره یو وخت زموږ او تاسو ټولو ګډ ملګری دی سیدعمر سهار، ده راسره په یو دفتر کې کار کاوه، ده ته مې چې ویلې یو شعر به ولیکم، ویې ولیکه، هغه ما له جای کار کوم ویسته ورته شعر ولیکه. نو تا ته سهار سره باندې خدای یو بل امکان درکړي چې کارونه دې هغه مخته والي. احمدزی صاحب ځینې خلک البته زه اوس دا پوښتنه ځکه کومه چې تاسو سره چا خبره نو شاعري تیاره شته، هر وخت چې زړه وغواړي شعر لیکلی شي. بله ځینې خلکو خوب کې شعرونه لیکلي. ښه داسې تجربه شته؟ زه درته مثال وایم. زه احسانزی صاحب یو ذاتا یو خپله تجربه وایم. ډېر وخت داسې راغلی چې ما د پوهنتون امتحان نه وي ورکړی، سبا ته مې امتحان وي، نن دا امتحان زه په خوب کې وینم چا یا مې پرچه خرابه حل کړي یا نیمه کې پرچه استاد اخیستی، یا وخت را باندې کم راغلی یا ناوخته رسېدلی. ممکن د تا کله دی چې دلته مدیریت اخیستی، ډېر وخت داسې راغلی چې په خوب کې ته دا وینې چې یو همکار دی نه راغلی د هغه ځای تش څوک نه چې ځای تش کړي یا ډک البته، یا خپله تا نه کومه خپرونه پاتې شوي، دغه څه ممکن تا خپله په خوب کې لیدلي، داسې یو څه تجربه واکمن وي، یا خپله د پوهنتون د امتحانونو به یو څه تجربه وي. شاعر چې ده ذاتا فکرا جسما روحا هر وخت له شعر سره دی، دی له شعر سره سروکار لري. دا په شعر کې له شعر سره بیخي تړلی. که یو نجار وګورئ هغه به ډېر وخت په خوب کې ویني چې یوه ښه دروازه به جوړه کړي، خو روزمره ژوند خبرې دي که نه بېرته راځي. نو شاعر هم همدغسې دی، دا خوب کې چې څه راځي زه فکر کوم چې دا هم خپله همدغسې دی، ځکه شاعر له همدې خیال سره ویده کېږي، همدغسې ویده کېږي چې د شعر لیکي، ټول عمر یې سروکار له شعر سره یي، له شعري الفاظو سره یي، د شعر له ویلو سره یي. زه ډېر وخت چې ځان ته روان یم زه شعر وایم، ممکن تاسې خپله هم دغسې چې ډېر وخت ځان ته روان یي شعر وایي. هغه څوک چې په رسنیو کې سیاسي خپرونې چلوي هغه که ځان سره روان یي که فکرا همداسې چې د یو غټ چارواکي را میلمه کړی له هغه نه یو ډول پوښتنې کوي، دغه شی د ده په فکر کوي په شعوري او لاشعوري ډول باندې ورسره وي. نو زه چې فکر کوم شاعر دغسې ممکن له شعر سره اوسېږي. هدف مې دا و چې تاسې دا خو صحیح ده چې د روزمره کارونو برخه شعور سره ده، بله، او بیا لاشعور ته دا ټیل وهل کېږي کله چې موږ وده کېږو د شعور برخه هلته ګرځي. بله، دا بحث ډېر بل ډول پوهنې مسله شي او بل شی به شي. هدف دا ده چې ځینې ملګري زه چې لرم شاهدان ورباندې یو چې هغوی په خوب کې یو څه لیکلي دي، خوب کې لیکلي، بیا چې راپاڅېدلي تیار ورسره شته هماغه شعر یې د ورځې لیکلی.
زما ذاتي تجربه دغه داسې څه څه نشته. ما ویل ذاتي تجربه شته نه داسې څه نشته. نور خو خوب کې به موږ لګیا کله به رانسري کوو او کله به مشاعره کوو خو کله به داسې مشاعره کوو کله به ترنم کوو دا خو د ورځې پیښې دي که نه تکراریږي خو د لیکلو مسله وه. زه یو بل بحث ته ورګرځېږم په سر چې تاسې یوه خبره وکړه چې په ځان ډېر حساب نه کوم د شاعر او د یا ډېر ځان ته د شاعر په سترګه نه ګورم داسې یو بحث مو وکړه یوه خبره مو وکړه ما نوټ کړه ولې موږ سره دغسې یو فکر موجود وي ولې دغسې یو احساس ولرو چې شاعري کوم او په دې هم قایل یو چې که ښه لیکم که بد لیکم خو زما خپل درد دی زما خپل برداشت دی. یو تعریف د شعر دا هم کوو چې شعر د هر چا د پوهې د هغه د درد د هغه د احساس د هغه وجود بیان دی. زه نشم کېدلی چې درویش درانی شم بله که نه ځکه درویش اسطورې لري په اسطورو کې ځانګړې مطالعه لري ټول ژوند یې په اسطورو ولاړ دی ناورین پسې ناورین به راولو. د کاروان نثر هم شعر دی زه نشم کولی چې کاروان شم خو زه په خپل ذات کې یو څوک یم دا که په صفر در کشه کې یم او که په 9 کې نو کله چې دا خبره مونږ سره په ادبیاتو کې شته چې زه یو څوک په خپل ذات کې یم یا ښه یا خراب خو یم دا خبره بیا څنګه کوې شو ورسره چې ځان نه حسابوم او یا مثلا تا پوښتنه ما واخیستله دلته یو څه ده کله چې زه ډېر وخت ځان کم حسابوم زه داسې تحرک کېږم چې زه باید د پورته راجګېدو لپاره ډېر کار وکړم که زه ځان پورته حساب کړم بیا زه په همدغه لیول کې پاتې کېږم. زه څه کوم چې دا تجربي مسله ده او دا ما تجربي مسله ده. زه که هر وخت چې ځان ډېر پورته حساب کړم فرض که په همدې اداره کې که تا سره یا خپله په صنف کې تا اول نمره خو تا همغه اول نمره پاتې کېږي کله چې ته په صنف کې ته شپږم نمره اتم نمره یا همدغسې لږ ښکته یې ته هڅه کوې چې ځان پورته راولې یا کله چې ته په صنف کې مثلا دغسې چې په ټیټه درجه کې او په دې پوهېږي چې که زه کار وکړم زه پورته رسېږم نو ته بیا کولی شې چې کار وکړې او پورته راسې. ما خپله تجربه دا دی که زه ځان همداسې لوړ وښیم چې والله زما شعر دی زما نظم دی زما نثر دی بیا زه ډېر وخت دومره مغروره کېږم چې ممکن لوړ شاعران هم یا هغه لوی لوی شاعران هم راته هېڅ ښکاره شي. نو زه په همدې بنا باندې هڅه کوم چې ځان کم وښیم او ځان ټیټ وښیم تر څو ډېر کار وکړم او ډېر محرک شم. خپله ذات مې راته وایي چې ته کم یې کار دې کم کړی هڅه وکړه ډېره خواري وکړې. خو که موږ په خپل ځان باندې باوري کېږو نه په ځان باور هم یوه برخه ده یو د باور خبره ده یو د ځان کم حسابول خبره ده. خو همدغلته ته چې باور ونه لرې خو ځان کم حسابوې نو که ته باور ولرې ولې سړی چې ښه پوهېږي چې زه ښه روان یم یو سړی په دې پوهېږي چې زه په حقه یم یو سړی په دې پوهېږي چې زما دا کار صحیح دی ولې وایي چې تاسې وګورئ نو زه نه پوهېږم ښه به خراب به فکر نه کوي دا په خپل ځان کې د خپل باور یا د زه نه پوهېږم تاسې تجربه خپله وویله زه که سړی ښه روان وي او تا خبره مې واخیستله یو داسې دی چې موږ د خپلو ملګرو د خپلو همزولو د خپل غاښ په خلکو کې په ځان باندې د باور خبره کوو. یو هغه ده چې موږ ټولنې ته راوځو او ټولنې ته یو شی وړاندې کوو. هلته باید موږ ځان مقایسه کړو چې زه په کومه کچه باندې یم. هلته فکر کوم وړاندې د ټولنې خبره راغلی وه چې ما دا خبره وکړه. نو زه چې کله بیا ټولنې ته راوځم او ټولنې ته پاخه مواد وړاندې کوم کتابي مواد وړاندې کوم کتاب کوم یې ورته وایم چې دا ما کار دی تاسو ته مې وکړه ژبې ته مې وکړه ادب ته مې وکړه تاسو ته مې وکړه. هلته باید زه اول د خپل ځان وګورم چې زه څوک یم. زه چې کله ځان ټولنې سره دا وروستۍ پوښتنه کې داسې وکړو چې موږ باید ټولنې ته هغه څه ورکړو چې ټولنه راسره ومني. ډېر وخت ټولنه ځینې شیان نه مني. موږ باید ټولنه درک کړو هغه څه ورکړو چې ټولنه اصلاح ته بوځي. موږ باید ټولنې تابع شو ټول ځان ټولنې ته تابع نه کړو نه موږ باید هغه څه ټولنې ته ورکړو چې ټولنه زموږ ټولنه اصلاح ته ولي. کله چې موږ ټولنې ته هغه څه ورکوو چې ټولنه اصلاح ته ولي نو ټولنه ځان پسې رامخته کوو. کله چې بیا د ټولنې تابع کېږو هغه په ځینو محدودو شیانو کې د ټولنې تابع کېږو. مثلا غازي امان الله خان و ګاندي نه یو چا پوښتنه کړې وه ګاندي نه یو چا پوښتنه کړې وه تاسو خو یو پوه سړی یئ ولې د دې غوا عبادت کوي. هغه ورته ویل چې که داسې ونه کړم ملت مې رانه خفه کېږي ملت رانه بلې خواته کېږي. موږ دغه ډول ډېرې تجربې لرو. که یو عادي شاعر راجګېږي او ځینې بغاوتونه کوي او په دومره لویه کچه باندې بغاوت کوي چې بیا بیخي ټولنه یوې خواته پرېږدي دی بل لار ته روانېږي. زه فکر کوم مخه بیا ډب شي بیا بل ته د هغه د خپل څه چې پنځوي د خپل د تخلیق د تکثیر مخه هم خپله دی په یو نه یو ډول باندې نیسي. نو زه وایم چې موږ که ټولنې ته یو څه ورکوو باید ځان وګورو چې زه څوک یم ټولنې ته څه ورکوم. ډېر ښه ډېره مننه احمدزی صاحب چې زموږ سره د خپرونه کې برخه واخیسته زموږ دعوت دې ومنه. ډېره مننه. ستاسو شعري مورد له کور مودن
او ډیره مننه. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. ډیره مننه. ډیرو قدرمنو لیدونکو، د راډیو اوریدونکو، د خیال د څاڅکي د خپرونې مینوالو، د دې اونۍ خپرونه کې را سره کامران احمدزی میلمه و. تر بیا مو په خدای سپارم. ښې شېبې. له لیدلو مو مننه.